بعضې کسان وایي د ډېر حسد د لاسه جادو کوي په خلکو باندې نو دا کار څنګه دی؟ دا خو ښکاره خبره ده. جادو کول په چا باندې دا کفر دی. کفر چا چې جادو وکړل او په جادو یقین دی او جادو کوي په چا باندې کوي؟ بعضې وخت کې په خپل کور کې په یو بل کوي، ښځې خاوند باندې کوي او دغه رنګه چې د دې توجه حاصله کوم. په دې کې ډېر نقصانات هم دي. مخکې دې باندې ما څه خبره کړې وه. او جادو ته قرآن کې الله کفر ویلی. دا زموږ خبره نه ده، موږ د ځان نه د جذباتي مفتیان نه یو. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قرآن کې الله فرمای یهود به سليمان علیه السلام حکومت په جادو کولو. اوس هم د بعض مولیان نه تاسو اورېدلي وي سليمان علیه السلام سره جادو ګوتمه وه. دا د یهودو خبره ده، د کفر خبره ده. الله قرآن کې فرمای سليمان علیه السلام جادوګر نه و، زما پیغمبر و. جادو خو هغه خلکو کړی چې د هغه په زمانه کې شیطانانو دا علم د جادو به خورولو په خلکو کې. نو په دې بنا باندې جادو چې څوک کوي نو دا انسان د دین ایمان لاړلی، د دین ایمان تللی دی. د دین مونځ قبلیږي نه، روژه قبلیږي نه، حج قبلیږي نه، د شپې هغه تهجد قبلیږي، یو عبادت یې نه قبلیږي. د دې څیزونو نه ځان وساتئ د الله د رضا دپاره.